نورستان ولایت. بسم الله الرحمن الرحیم. نورستان ښکلی ولایت ته راغلي یاستو. دلته امنیتي راپور درته چمتو کوو. په نورستان کې د پرمختګونو لړۍ پیل سوې، له هغه مو خبره وو. زموږ سره اوسئ، چیرته مه ځئ. د 20 کلونو لپاره نورستان ولایت ښکلاوې پټې پاتې شوې وي چې د جګړو بې پامۍ ناسم مدیریت له کبله یې د پرمختګ څرک هم نه و. خو د اسلامي امارت له راتګ سره نورستان یو ځل بیا خپل اصلي هویت په لوري وخوځېد. دلته امنیت ټینګ شو، ادارې منظمې شوې او د خلکو هیلې ژوندۍ شوې. السلام علیکم ورحمة الله. خیر جوړې صحت د ښه ده؟ په خیر یې ملګری ښه دی؟ په خیر راغلی؟ کوم ځای نه راغلی؟ ښه چېرته ځې؟ په خیر ښه څه مشکل څه خدمت څه مشکلات خو نه لرې؟ ستاسو په خدمت کې یو. په خیر لاړ شي. سړکونه، پلونه، عامه تاسیسات په رغونه کې د پام وړ پرمختګ وشو چې د حکومت ځانګړې پاملرنه د دې لامل شو چې نورستان ښکلا نه یوازې په کور دننه بلکې د نړۍ سفر کوونکو پام هم ځان ته راوګرځوي. نورستان د هندوکش په لمنو کې د امن خوندي څنډه او د افغانستان د طبیعت ارزښتناکه ویاړ او د افغانستان ختیځ کې پروت نورستان ولایت چې د هندوکش د غرونو په لومړیو کې موقعیت لري، د خپلې بېسارې طبیعي ښکلا، پاکه هوا او پراخه ځنګلونو او لوړو سپینو غونډیو له امله د افغانستان د ښکلا تاج بلل کیږي. دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. دا ولایت اوس مهال نه یوازې د سیاحت لپاره یو خوندي او جذابه ځای دی بلکې د اسلامي امارت د اغیزمنو امنیتي پالیسیو له برکته د پرمختګ په حال کې ګڼل کیږي. قبرونه یې زینت وطن، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت وطن. تل یخو سیندونو، زرغونو ځنګلونو او شفافه جهیلونو کور دی. پارون غاښي په څیر ځایونه د نړیوالو غرو ختونکو او طبیعت مینوالو لپاره یو خوب دی. د کامدیش، برګ مټال او نورو ولسوالیو سیندونه، ابشارونه او د چاپیریال ساتنې د ملي پروګرام له لارې خوندي شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي زموږ غرونه، ځنګلونه او پاکې اوبه د راتلونکو نسلونو امانت دی. الحمدلله د امنیت نه، د امنیتي ځواکونو نه، د امارت د ټولو مسؤلینو نه موږ 100% راضي. امنیت یې موږ ته برقرار کړی دی، هېڅ قسم مشکل موږ سره نه لري او موږ سره ښه ګزاره، ښه گذشت کوي. الحمدلله موږ پې فخر کوو، زموږ په ځواکونو منې، زموږ په امنیتي ځواکونو منې موږ پې ویاړ کوو، په امارت په ځواکونو منې. الحمدلله دلته ښایسته امنیت دی. موږ د امنیت نه، د خپلو امنیتي ځواکونو نه راضي. د نورستان ولایت د امنیت ځواکونو نه ښه راضي او ښه خوشحاله یو او د شپې خو موږ غزمې کوي، د 11-10 بجو پورې ګرځي راګرځي، د سهاره پورې ګرځي، خو موږ د 11 بجو پورې خپله دوکانداري کوو او ښه ترې خوشحاله یو. د امارت په راتګ سره موږ ښه خوشحاله یو.
الحمدلله وضعیت خو بیخي بالکل برابر دی، اطمینان دی، بس قرارې ده. موږ په دې کې خوشحاله یو. موږ خو سبایي 8:30 بجې راوځو، تر ماخوستن 9:30 بجو پورې خپل کار کوو. دلته انشاءالله کومه مشکل نشته. دلته امنیت تامین دی، امارت اسلامي ځواکونه انشاءالله ښه پیاوړي دي او امنیت ښه برابر امنیت دی. انشاءالله که داخلي خلک دي، بهرنۍ خلک دي، هر څوک دلته راتلی شي، هیڅ کومه ستونزه نشته. او انشاءالله موږ هم ډاډ ورکوو چې وروره دلته هیڅ قسم ستونزه نشته. نورستان بهترین ولایت دی او د افغانستان دویم پارک ملي ولایت دی چې دلته موږ هر چا دعوت ورکو راشي او خپل ورور چکرونه ووهي دلته آزادانه. دلته هیڅ کوم مشکل نشته، نه داخلي خلکو ته مشکل دی او نه خارجي ملک خلکو ته مشکل شته. او زموږ هیواد ټول هیوادوالو نه دا غوښتنه دی نورستان ته راشي، نورستان نه خوند واخلي. د امنیت او چاپیریال ساتنې همغږي مو دا ویاړ خوندي کړی دی. د پولیسو بېساری رول د امنیت پرمختګ کې د کورنیو چارو وزارت د لارښوونو په رڼا کې د نورستان د پولیسو په بشپړ ډول امنیت ټینګ کړی دی. د ولایت ټولې لارې او ولسوالۍ مرکز پارون په بشپړ توګه خوندي دی. د قاچاق، غلا، هر ډول جرمي پیښو کچه 0 ته نږدې شوې ده. د پولیسو او ولس ترمنځ بېسارې همغږۍ رامنځته شوې چې قومي مشرانو، علماو او ملاتړ یې لا پیاوړی کړی دی. ذهنسازي د دې ولسونو باید چې وکړو، دا په تاسې کېږي، په ما نه کېږي، او دا ستاسې وظیفه ده. او دا خو سوره کېدای شي زه بله ورځ بدل شم، خو دا ذهنسازي باید چې موږ وکړو. د دې هغه دلته قرباني مو ورکړې، دلته د چا خبره شهیدان هم ورکړي، دلته د چا خبره زخمیان هم ورکړي، له کونډې یتیمان لرو. ساتو پای له شرع او له شور دا وطن، وتلی پسرو وینو لدې اور دا وطن. د نورستان د امني قماندان مولوي اختر محمد مزمل وایي زموږ پولیس نه یوازې د خلکو د مال او ځان ساتنه کوي، بلکې د منکراتو مخنیوي، مخابراتي شبکو پراختیا او د پرمختیایي پروژو ساتنه هم زموږ په لومړیتوبونو کې ده. خو خصوصا په نورستان ولایت کې الحمدلله تر ټولو ولایتونو امنیت زیاتې ډاډ وړ ده. که هغه 9 واړه ولسوالۍ دي، که شارا ده، که حوزې دي، الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه هغه منظم دي او هر وخت د امنیتي پیښو په مقابل کې جدي ګام پورته کړی او تر اوسه پورې داسې خاص امنیتي پیښه هم نه لرو په دې تیرو 4 کلونو کې په نورستان کې. الحمدلله چې د کله نه د مشرتابه او د وزارت له طرفه د یونیفورم په باره کې قاطع حکم شوی ده. تر هغه نه راوروسته ټول پولیس په یونیفورم باندې منظم دي او ټول په یونیفورم کې په خپل رسمي وخت کې وظیفه اجرا کوي. الحمدلله دلته موږ هفتوار مجلسونه لرو، امنیتي او تصفیوي مجلسونه لرو چې هغه د ښاغلي د ولایت د معاون صاحب په مشرۍ کې کیږي او همیشه موږ همغږي پاتې سوي یو او هر وخت هم چې ستونزه او مشکل لیدلې ده په ګډه سره هغې ته رسیدګي کړې ده. هماهنګي دلته الحمدلله ښه پوره موجوده ده. د ولس سره وخت په وخت باندې لیدل کړي دي، دلته دوی راغلي دي، موږ ورغلي یو کلیو ته، قومو مشرانو سره هم لیدلي دي، د علماو سره مجلسونه کړي دي او خپلې ستونزې هم یو بل سره شریکه کړي دي. ولس الحمدلله د نظام سره پوره ملاتړی او همکاره ده او چې د ولس ملاتړ او همکاري نه وي نو دغه امنیت دومره 100% ډاډمن کېدلی او تامین کېدی هم نشي. د ولایت مقام او امنیتي ادارو په ګډه د امنیت او پرمختګ شعار عملي کړی دی. قومي مشران وایي پخوا به غرونو ته د ویرې له امله نه شوی تللی، اوس زموږ ماشومان په ارامۍ سره هلته لوبې کوي. دا د اسلامي امارت او زموږ د پولیسو لویه لاسته راوړنه ده. راځئ چې د امنیت او ښکلا راتلونکو نسلونو لپاره وساتو. نورستان اوس د افغانستان یو خوندي، ښایسته او د پرمخ کوونکو ولایتونو څخه ده. خوارې کړل زارې کړل یا غبغین
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو بېساری تلاش، د ولایتي ادارو هوډ او دولت سره بېساری ملاتړ د دې سیمې او د هیواد د سوکالۍ او سیاحت د نښې په توګه بدله کړې. د الله تعالی په نصرت او د خلکو په اتحاد سره نورستان به د افغانستان راتلونکی ویاړ او د سیاحتونو محبوب ځای وګرځي. الحاج قاری زین العابدین عابد د نورستان والی هغه ستره لاسته راوړنه چې غرونه یې په ویاړ سره ټیټ کړی دی د نورستان په لوړو سپینو غونډیو یو نوم په خاموش مګر په پیاوړي اواز ځلیږي. الحمدلله مرکزی حکومت ډیره توجه کړې ده او په ټولو برخو کې کړې ده. هغه تقریبا ښه بیلګه دا ده چې دغلته تقریبا دا د کونړ او نورستان عمومي سرک منظوري امیر المؤمنین حفظه الله لخوا شوی او تقریبا ټولو وزارتونو فواید عامې وزارت او مالی وزارت تقریبا چې په دغه هغه کې موږ سره ډیره همکاري کړې ده. اوس عملا دغلته سلو پورې تقریبا ماشینري لګیا ده او دا تقریبا 40 کیلومتره وارکاري شوې ده او نورم کار روان ده. عملا تاسو خپل په سترګو دا کار ولیده او همدا شان د شپږ غټې پروژې منګه په شرقي نورستان کې اسلامي امارت تقریبا چې اوس د تطبیق په حال کې دي، کار پې روان ده چې پلونه دي، سرکونه دي او یو عمومي سرک دغه ده چې تقریبا منګه اوس شرقي نورستان مرکزي نورستان سره وصل شو چې د پپړک کوتل ورته وایي کانډاو په پپړک کانډاو باندې دا د شرقي نورستان نه تقریبا چې پپړک کانډاو باندې مرکزي نورستان سره دا سرک وصل شو چې دغه د شرقي نورستان خلکو چې کله مرکزي نورستان ته راتلل ولایت مقام پارون ته راتلل نو دوی تقریبا 8 غنټې مزل به کو، تقریبا کونړ ته به تلل، بیا کونړ نه به تقریبا 15 غنټې مزل کو، بیا به راتلل مرکز پارون ته چې یو مشکل یو کار هغه به کو. اوس الحمدلله خوشبختانه چې د امارت په بودیجې باندې د پپړک سرک هم وصل شو، شرقي نورستان مرکزي نورستان سره وصل شوی ده او همدغه شانته اسلامي امارت نورې پروژې عملي کړي دي په غربي نورستان کې هم کار روان ده. نو بلنډه کې درته وایم چې تقریبا اسلامي امارات 929 میلیونه افغانۍ فعلا مصارف کړي دي او لګیا پکې کار روان. الحاج قاری زین العابدین عابد هغه والی چې نه یوازې د ولایت په چوکۍ ناستی بلکې د هر کلي، هر ادارې، هر لمنې په زړه کې ځای پیدا کړی دی. کله چې د اسلامي امارات بیرغ په نورستان کې پورته شو ډیرو فکر کاوه چې پټې ښکلا به هم په جګړو او بې نظمۍ کې ښخې شي. د هغې په مشرۍ د سړکونو جوړول په خپله په پروژو کې ولاړ او د انجینرانو ترڅنګ یې د کار او کیفیت څارنه کوي. ماشاءالله کار ښه روان ده کنه، شپې هم کار کوي تاسو کنه؟ شرکت رئیس کله کله راځي بچی رئیس چل دا د وطن آبادي ده پوه شو، په دې کې ثواب هم ده ځکه دا خلک ډېر مشکلات او ستونزو سره مخامخ وو. دا سړک چې ورته جوړ شي نو ټول عمر به تاسو ته هم دعاګانې کوي او موږ ته به هم دعاګانې کوي که نه، او ښه په اخلاص بس کار کوئ. دا غرونه نه وو، دا غر دلته وو، دا غر وهل شوی ده تقریبا چې دلته صرف د یو موټر لاره د سوا د یو موټر لاره دا اوس چې ازاد شوی دا مکمل غر وهل شوی ده. ګوره وروره دا خدمت نه ده، په دې کې ثواب هم ده، تنخواه هم ده، ځکه دا خلک ډېر محروم خلک ول او دلته سرکونه یې نه درلود، سرکونه خراب ول. نو اوس دا چې تاسو جوړوئ د وطن جوړولو کې دا دکې الله تاسو ته اجر درکوي او ښه په اخلاص خدمت کوئ. صحیح ده؟ زموږ متعلق څه خدمت وي، څه خدمت وکړو درته غاړه راکړه که نه چې د وطن خادم یې ته. دا د انعام وطن جوړی که نه یاره، دا د انعام ښه په اخلاص خدمت وکړئ او ښه په مینه باندې دا ستاسې وطن ده، زموږ او تاسې کور ده، دا چې آباد به چې آباد کړو. صحیح ده؟ مننه.
خو الحاج زین العابدین عابد راغی لکه د سهار لومړی رڼا چې د هندوکش له غرونو راوځي په لنډ وخت کې امنیت پرمختګ او د خلکو امیدونه را ژوندي کړل او بل دا ده چې لاره کې خو بد امني نشته امنیت ښه ده طالبان خو به هم نه پازاپوي ښه خوشحاله هستئ طالبان امنیت نه هم خوشحاله هستئ کارونه هم خوشحاله هستئ نو یو ته خوشحاله یې که ټول نورستانیان خوشحاله دي د پولیسو له قمندانۍ سره په شپه او ورځ په ګزمو بوخت وي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ولس خوب آرام دی الحمدلله ولسونه خو ډیر خوشحاله دي سل په سلو کې خوشحاله دي ځکه خوشحاله دي چې په 20 کلو جمهوریت کې چې پیسې د تاثیرات ویدلې دلته نو ټک کار نورستانیانو ته نه وشوی نو الحمدلله اوس دغه د غربي نورستان مرکز سره وصل شو شرقي نورستان مرکز سره وصل شو نورې ولسوالۍ په وصلېدو دي او د کونړ او نورستان سرک باندې کار روان ده نو نورستان خلک د اسلامي امارت نه 100% کې خوشحاله دي او تقریبا چې ډیر مطمئن دي او همدا شان د زمونږ د ادارو هماهنګي الحمدلله 100% کې هماهنګي ده زمونږ ځکه چې د ولایت معاون ده والی ولایت د ولایت والی ده او همدغه شانته قماندان د امنیه او استخبارات او ریاست او نور ریاستونه الحمدلله موږ دلته داسې یو هماهنګي رامنځته کړې ده چې لکه یو کور هم جوړ کړی لکه چې یو یې پلار وي او نور یې زامن وي دقسې زموږ هماهنګي ده او همدغسې ټولې ادارې د ولایت د مقام نه اطاعت کوي داسې اطاعت کوي لکه بچي چې خپل پلار نه اطاعت کوي او الحمدلله 100% کې زموږ هماهنګي ده او همدغه وجه ده چې الحمدلله موږ یو سیاسي امنیتي پیښه نه لرو او مقصد دا ده چې ولسونو نه مې درخواست دا ده چې سیلانیان راځي نو باید چې دا د نورستان د خلکو میلمانه دي باید چې د سیلانیانو اکرام وکړي رهنمایي ورته وکړي قدر و عزت یې وکړي مقصد هېڅ قسم ستونزه ورته ایجاد نه کړي او ولسونو نه مې دا غوښتنه ده بله چې دا یو اسلامي نظام ده شرعي نظام ده او 100% کې په ټول افغانستان کې امنیت تامین ده او خپلواک مستقل نظام ده او دغه کلک ملاتړ وکړي دغه نظام د الله تعالی یو نعمت ده د ټول افغانانو دپاره بیا خصوصا نورستانیانو دپاره نو زه د ټول ولس نه دا غوښتنه کوم چې دغه نظام کلک ملاتړ وکړي او شاته یې ودرېږي دا جنت جنت وطن دا جنت جنت نن چې پارون کامدیش برګ مټال ستر سړک 80 سلنه کارونه یې بشپړ شوي د کامدیش جهیلونو شاوخوا سیاحتي پارکونه او هوټلونه طرح کیږي کوچنۍ د برېښنا فابریکه جوړیږي دا ټول د هغه کوښښونه دي الله دې خدمت قبول او منظور کړي ستاسو لاسونه تل د نورستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره پورته شوي دي جنت جنت وطن دا جنت وطن دا جنت نورستان ستاسو په نوم تل ځلیږي دا جنت وطن قدرمن لیدونکو دغه و د نورستان امنیتي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ راځئ له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړو تر څو په ټول هیواد کې امنیت لا خوندي اوسي تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي مهربانه خدای تعالی سپارم هر ځای چې وئ سوکاله او د امن په غېږ کې اوسئ